خدای دې خر کنه کړه کنه مخوګه دې بنده که سړی دي خدای نو څه چالو شو چې سړی د بوډۍ ښځه یم که بوډۍ او که ځوانۍ پرده په اسلام کې د دواړو لپاره راغلې ده او د هسپتال را راسي که څه دی پنډۍ مې ماتې شوې ماشاءالله چې د هسپتال نوم واورئ نو پنډۍ مو سره در شروع کړي ملا مو سره شروع کړي خدای دې دا غټه ژبه میلاته کړه بېګا خو دې ستا د لاس مې خوب نه دی کړی غاښونه مانې درد و اوس پکې پنډۍ د کوم طرفه رالې خو به دا هسپتال دی راځه چې ورځو الله مې دې نه خلاص کړي وای رالوشي خو موږ له به بیخو باسي مینهوالو خدای ته وګورئ ما فالو کوئ سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام ډېر ضروري ونو ټیک ټاک هم راله ځان ته ورسو وایا په دې غاښ مې درد دی مې راته شومه د بېګانه د دې زنګنانو نه خلاصه شومه ډېر تکلیف دی راته څه ګولۍ مولۍ راکړه راله خدای دې غر کنه کړی کا د دې اوږدې ژبې نه خلاصه شي دا د انټر نه دی دا خو کمپیوټر کې د نمبر والا دی اوښته خر وې ټولو دغه سپینې جاکټ یې اچولي چپ شئ نوم دې وایه ترورئ زما نوم د لونګین ټبر ولیکه ټبر څه شي کاکا دقه چل دی کنه پښتو مې راکړې ده کنه ټبر ښځې ته وایي د لونګین کور والا ولیکه په دې قصې د په دغې نه پوهېږم نوم دې وایه ترورئ دغه پکې ولیکه د لونګین کور ودانې ولیکه څه دی دا صفي لونګین کور ودانې تم دا چا دلته کېنولې چېرته به خره سره ولې خره کاکا نو ته د دې دغه نه څه خبرې په قلار راتاو شو په قلار راځه چې دغه کې راونه خویلې مارولو کې راځه پسې په مزه پسې راشه زما دې کمرې ته اوس یو درې کسان رانونه وته ټوپک پسې راوله په دې سر سر باندې ووله یا الله ما ته مې کړې په سره جګړه عادت ده چې ما سره جګړه سړی او خدای مې رات کڅه چل کړی چې نه درا ته ولې کې سړی تاسو ځاګنده خدای خیر کې کاکا کار څه چل دی کنه زه په ډېر فضول کې شوم لانجه ستاسو ده دې کار نه کړه چا پکې کې پټای ډاکټر صاحب جوړی گیم کوي او د مانځ کې نو تو کاکا एकदम د زمکه تر واچول پاسي اوف یاره مړه ته څه شی ته خدای څه شی پیدا کړی دا مخوکه دې د دوه روپو ته راغلی ته ما ته کمپیوټر کې مینو او دا څه دی ولې دې ما په تر نه کړی دي چې ته روغ کړی دی نه وځو دا نن دا کومه او بسري ډېر سخته به دې راځه چې کا کوله وکړه ولې سخته به دې راځه څه سخته به دې څنګه وکړه ځان مې څنګه وکړم چې ما په خندا شي لیوانی مکما سبا سره دا پوری کا کینا و مړه چاچی کینا چاچی خدای پاک چا بل سنو کریمه نه ملاوي دا لیوانی مکما دا څه مسله ده سا ډاکټر صاحب په دې غاښ مې درد دی مې راته شومه ټوله شپه مې دې په ناسته تېره کړې ده ته خپل ګولاو کو چاچی نو دا وتا مخوګه دې پټه کړې ده کنه چاچی وای ډاکټر ځه دا کمپیوټر ته بیا ګوري او که چاچی کاکا تم ملک حسن نه راوستي دلو چاچی خپل ګولاو کو او کا با یا خدای پاک چاچی او کا با یا خدای پاک دې کو د وګونو مزالام دا ته کار کوم کنه کاکا زما خبره تکې نو کې د مخو کوله پټاکا دې لا و د وګونو علاج کو کله په ختم راوخلا یا دا خو ما د غاښونو په نیت راغلی دی شکوړې کار دی دا ته کار وکړه کنه ما خبره تکې د وګو دا کمپیوټر دا ته کار وکړه دا مخو کا خو دې یو نیمه روپیا مخو کا دا خو دې کار وکړه دوی ته ټیم مخایا و د ډاکټر صاحب ته کوم دې دلته ټیم ختمې دوه ولې او پرایویټ ته راځه ځکه کا سلو بجې به مخامه پرایویټ ته بیا راځه ها او چاچی باندې چې خوراک مانا کوه مکمل نه مړچی کیدنه ډاکټر صاحب په واده مې 10000 روپۍ خرچ راغلی و او په دې شي باندې 50000 روپۍ ولګول نو ته ورته الله بخیر کې چاچی ماما غلې خاخان راځه پیسې خدای پاک چې ته روغ بنیادمانو سره د منګه واسه درانه ده هغه کمپیوټر خبر وره دوه راځه اله کته څه شي دا مخو دې کارونه ده دا دا پرایویټ کلینیک نشته د حکومت ته خو دا تنخواه ته خدای تعالی اقرب دیګره دا هغه مخامخ بلډینګ کرایاني ورکول دي ډاکټرانو له پیسې ورکول دي مونږ به ټوکر واړه بچې مې نه یاره نو سرجیا خو ډایرکټ راځي نو سرکاري هسپتال کې خو ځان مناوله کنه خلکو تعالی ته وایي د ډاکټر ته مخامخ کلینیک دی وې دلته هیڅ نشته ته څه خدای پیدا کړی ته ورته ورسم دا خبر او ګندې نه باندې کوم مریض راځي نه کنه نو په چاکوان دی وا سیده وته ستاسو کلینیک وته خای وې سالور بجو پورې انتظار وکړو ګنټه کوي کینو وکنه چې ته څه خدای پیدا کړی ګیم کوم څوکراونه لګي ښه زه مخو کړي د 500 روپو مخو کړه راځي راځي وڅ کوله کا سرجیو دوه کا بچیا وته نه چې
او په ما د کاټې نه باندې وایي د حکومت د کاټې نه کوي وایا او زما د شی به یو روپۍ لاړه نشي بس او ځه دقیقه کنه نو دقیقه ټیک ته ورته ولا کنه سرجی دا پیشنټ راغلی 2 غنټو نه بار ولاړو الا صاحب ته خبره وره دی تکینه بچي تکینه ځه خپل کلینیک ته دی نو سرجی ما په ډېر غټ وسه وکړه خو نه جوړېږي خطرناک دی والا خبرې دی بالکل خطرناک مړه ټیک ته دا ته مونږ ډیوټي راځي مونږ ته طرف نه بار نه شو خو زمونږ له ډاکټرانو میټینګ وکړه پتا کوو ځواني الکه مو لګیدو سما سره سره دځه سما سره سره بچي په مې درد نه په خو دې ولې درد نه کته ما پوهه کا بس پته نه ته ډاکټر نو ته پیاده ګرځې کنه پیاده خو نه ګرځو ګاډي دی ګرځو نو ګاډي کې ګرځې خدا وته ته کارو چې ګاډي کې ګرځې پیاده ساده سړی او پیاده ګرځې د الله تعالی بندا دغه کارو کا ایم پرافول وته ولیکا ولی سرجی دا خو د معدې ګولې دي دا معدې ګولې دي نو بد د خوراک ګډ وډ کړی دي د معدې د سیستم ټول روان شوی د لواو د معدې علاج کو دا نه بعد بوله د خپل علاج کو ولې کوته مې پرازول سرجی مخ کې چاته و دا ته مونږ ته څه استاد دې کټای ته سرجی وانا نه ته استاد دې ته استاد راځه نه مونږ ته استاد دې ته استاد یا ته پاشه دا پارو د زده وځم په دې دی بي خونه باسه ستاده لاسه بي عزت تکړه عزت نه دا به ته نه چې دا مخوګ نه دا مخوګ دا نه راکټ کوم ولې ته لکه ته ډاکټر یې ته کمپاوډر یې ته څه کې ته دلته نه چې صرف پاور کې نمبر لګي او ته د سرکاري ډاکټر سره ته خپل وې د مریض جمع کوي سرجی نو ما خو کته غلط شوی کړ صفایانو ته ولېګم نه دا مازغه دي شین دی وینې کم نه مغو ګناه پکې نشته جی ولې تړم په دې سکین پورې سرجی غلطي و وښ پکړه تا نه په ځو تړم ته څوک دا خبره کوي سرجی ما خو سم نه دی ته وره دا ودا پاتہ د څه کارو کنه نه ته بل چلو کار ته ډېر مشروع دی کنه دا والا ډاکټر دا نه جوړ کړه دا وره دا او دا ما دا چشمه مته ولګوا او د مریضانو علاج کوا او زلانو خپل گیم دا کومه ورته د سوال جواب کړو کنه نو دا مخ کو دلته تړم دلته غواړي ښا کله دا کوټه تا کله اوس د دې مریضان وایي څو تاسو وایي او پرې ته 50 باندې باندې جماعت حاضر دي تا په سر صابون و شپږ شلې پیرې خو مې ورته وویل په خوله که نه خو کېنئ که نه یار کېنئ 50 روپۍ ورځ راکړي چې زرګر پوره خو نه راځي سټینډ کېنه دا د څوکا چې دا مریضانو ډېر زیات خیال وساته دا ور سرجي زه خو د چې خیال ساتم په ټولو مې چې مسکله خوار که خوار شي چې ته څه ضرورت کنګال به مې کېنو دا بنګله روانه ده دا به موږ د اسمانه خو نه جوړوو دغه کار وکړه د ټولو ډېر قدر کوه که دوه درې کنځل هم درته وکړي پروا نشته ګورې دا ګورې بوی دا ګورې د خزانې دي خزانې ته واورېد ما ته زر در کسان راوړېږه پیس چاته ماپ نه کوي نه جي خدای وکړو ته ما هذا بچی کېنه زګر نوم دې څه دی مهتاب څه مسله ده زګر بس ښه هر څه ټیک ټاک دي د خیر سره ښه بچی ښه د ویاند لیکمه دا راته د 15 ورځو لیکم 15 ورځې بعد بیا راځي ګورې ښه او بیا به د 15 ورځو بعد نو لیکم را روان 15 تاریخ باندې باندې کوم تاریخ ته او 15 تاریخ باندې بیا راځي ښه او د ویاند بس صرف زمونږ سٹور نه راځي د ویاند اوریجنل په نور د ویاند باندې مې یقین شتم نه درته اورید او د ویاند دونه نه لیکم صرف د یو 2000 روپۍ لیکم ډېر نه لیکم ښه دی کنه نو دغه چل دی کنه لکه کمپاوډر سره راغلم د اوسه پورې نمبر را نه دی یار ایمرجنسي دی یار زما د پلار هسپتال نه دی چې ایمرجنسي دا خوا کېنه ګوره د غوږ د کاسه دې وامه خبره واوره ته ایمرجنسي ده کنه یار Get over here! ستاسو نوم دی لاشه نو لاشه نو دا د دریم نمبر دی سار تېر شوی مسلمانه ما خو چغې ووالې مارۍ مې کېنه زه د چېرته وي دغه چل دی بیا وي نمبر والا بدنام وي که نه راځه صبر وکړه کمپاوډره
معلم باندې څنګه مخکې ځي مخکې کو لګا څنګه ستا نمبر دی ولې دا سار منځو خبره به دا وړي دا مخکې کو د سار مانځه وخت راغلی خبره ټیک ته خو دا سړی د سواد دی او د 3 ورځې مخکې نمبر د کم ځای شیرګړ یاره د شیرګل د سواد نه دی دا اصل کې داسې چل نه دی د شیرګل شنادي کارډ یې شیرګل د خدا دی اوسېږي په سواد کې زه ته دننه ورشه دا ورشه کیسې کوئ کېنئ به خپل خوا ځای ګوره اوس هم چې کوم دی شاته کومه دا څه دی لکه ها ستاسو نمبر څه دی زما موسی نو مسلمان ته خو 4 نمبر نو دی له پسې د نمبر دی کنه را پاسې راځه راشه موسی نو ته تعالی زه کاوه دم کم ته په نمبرو کې رشوت اخلي د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې رشوت ورکول والا او غستو والا دوه جهنمی دي دا رنگونه یادې دا موږ له ساجد هم شاعر والے کړي مردان والے ډېر حد رنگونه کوي په دې بلډینګ زمونږ کم از کم چې نه کنه نو دا بل یو کس موږ تقریبا په 2 लाख روپے السلام علیکم وعلیکم ایو عبدالقدوس څنګه چلے کمپاوډر څه پوزیشن دی باچا صاحب پوزیشن کو بتا تا پوس کوم پروډکټ څنګه چلیو مو باسو کنه پروډکټ خو ماشاءالله سرجو تنخته صدقه کوي روان دی بس یو نور رو رسومه نور برا غواړو خو زماغه قصه خو ته یاد ده یاد دراته د خدای مسلمان نور خو کوی کنه تا نه خو په غاښ کې د کټ پم نشي وایي دا قدا قبا زما پرسنټیج به یاد ساته نور خبره خوشي بس دا زلالت ته مونږ پاتې ولته ډاکټر ته کینه پاسه ولته کمپاوډر ته کینه پاسه 15000 روپے دیو پاګه کې به پروډکټ ولته کینه پاسي ستا مونږ کمپاوډر ته بکینه پاسي لازمي دا کټ په ډاکټر نه ته بیل مینات زاري کې نو دا خو بکې مړ نو ماته د خیال نه دی تا ته مې خیال دې خو د 500 روپو سره کینه پاسي 300 پیری رښمل ته زمانه خبره سرجی سره زما کافی شیرینګ دی ها شیرینګ دی څنګه شیرینګ دی ډوزو شیرینګ دی د ډوزو نه خو پوره پیسې مې ولور کړل ته زما 50 روپو ته مو ګورو زه اکټا افیکس کومه دا لاسه شي دی اکټا افیکس کاپی ټریډینګ د سرمایه‌کاري او ټول دی چې قابل اعتماد بین الاقوامي فارکس بروکر د اکټا افیکس له طرفه دی کاپی ټریډینګ اپ بالکل فټ دی د هغه خلکو د فاره چې هغوی فارکس فیلډ کې مخکې نه اقدامات اخیستي وي او چې چا سره ټایم وخت کمی وي مخ په ترقۍ فارکس مارکیټ کې د سرمایه‌کاري دلچسپي لري فارکس باندې نه پکول دومره آسان چره هم نو اکټا افیکس کاپی ټریډینګ او بهترین تاجرانو په کارکردګۍ باندې منصفانه او صفا اعداد شماره فراهم کوي د ټولو نه زیات نه پکون کې منتخب کوي او د رقم انتخابات وکړي چې په کوم کې تاسو سرمایه‌کاري کول غواړئ او کاپی کول شروع کوي صفا واسه دغه سي تاسو د خپل روزمره ژوندۍ تیرولو مزه غستې شي ورسره تاسو د سرمایه‌کاري رقم هم تاسو د پاره بکار کوي او غیر فعال آمدن راوړي اکټا افیکس کاپی ټریډینګ د پاکستان مقامی بانکونو د کاتو سره په ګڼ شمیر د ادا کولو اختیارات درکوي لہذا تاسو بچره هم د ډیر وخت پورې د خپل سمارټ منافع انتظار نه کوئ ډسکرپشن کې موجود لینک په ذریعہ اکټا افیکس کاپی ټریډینګ ډاونلوډ کړئ او خپل فعل کاپی باندې 50% بونس ترلاسه کړئ او ها اکټا کاپی ټریډینګ سره د یو پیښور ټریډر په شان تجارت وکړئ الکه دا غوړ ډیر د کار اپلیکیشن دی ډیر د کمال اپلیکیشن دی کنه او تا ته مې ځکه ویلې چې پتا مې له وبس کی ته خو نور منګلم ګټه راکې کنه نو زما خو چې کوم د حق جوړی کی چې تعالی د ګټه کار د تو خیمه ما داس چلو که زوس ورزما او د کټ پیته وې تعالی به صبر شي زما بل ډاکټر باټن کما نه کنه اوس کته لاړې پوښولې منګ به بمبا کې په قلار چې کوم دی خزه کته بل ورځي غل ورشه خو به دلته لازمي راشه او وجه د دې کنه چې ډاکټر صاحب چې کوم دی به ما شکی کی پیغام او جزا له مزح ورځه بختي رحمان را پاسه لکه خدای دې دا یو نیم ډاکټر تبانه کی چې د پیسو غم وسره او د انسان د ژوندۍ غم وسره نه همیشه د انسان د ژوندۍ سره لوبي کوي څه دی نوم داوود شاه نوم دی ورګه کاکا ورګه دی خواشه داوود شاه ورو ته کې بند کا کاکا بیٹیشن ما نه وځه کنه نمبر ولیکل دلته خدای دې بیډیشن سره غل ته انت عمره باندې نخري کوي دلته نخري کوي دې خدای دې تکلیف ده اوس کله غاخ دراسه مرزه نو خدای څه کوله به نه پرېدم ٹھیک ده کنه کاکا ما وسنه دی ویلي پیس جمع کا او نوم دې څه دی ناوي نه د دې ترون نوم یادو دا ناوي دا کنه نو زه د مینې نه ناوي هم دا نومي بدل دي ته ناوي او ولا بیا کاله بیا کاکا چې دی بیا کار د خو به ماشوم بچي مشچشنی راوړی برافو کینه کاکا دی په
نه 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 د فیمیل ځای ته کېنې دا خوا میل دي میلونی اوس داسې کار دی دا ناوې په دې ځای ناست دی ټیک شو چې کله ګنټي ووهي ټیک شوه ډاکټر صاحب له به ته ورشي ټیک ده بیا به مریض ته تکلیف ده ګنټي منټي پرېږدوه مړه بس 10 منټه کې درالم 10 منټه کې درالم بالکل چې میټینګ کینسل نه کېده روان یم بس پلار یم تقریبا ښه ټیک شو زه ځم زمونږ یو ضروري میټینګ دی او دا پیشنټ دی ما دا چیک کړه ناوې کوم کاکا دا ناوې زه خو روان یم چې زما خو ډېر ضروري کار دی د خدای خاطر وکړه دا ناوې چې کال ته م رابلې دغسې کینسل کړو دا د غم معده ته تکلیف دی سرجي صبر وکړه بس تا سبا راشه او خپل پیس به سبا جمع کړې سرجي اوس په میټینګ دا خو د خپل پیسونو غم دی مړه دا ناوې چې کوي که نه یاره ناوې کوم ده ناوې ناوې خو نشته کاکا دلته دا ناوې نه ده دا ناوې ده کاکا د دې نه خو ځان له په میله کې چیلې واله چیلې نه راښه ده په دې ناوې څه کې ته څوک یې چې دا خبره کې دا خبره دې په کوم حساب وکړه کاکا